سالها بعد کشاورزان قنداری بار دیگر به کشت پنبه روی آوردند. این مزاری پنبه است که در حبس جریب زمین در ولسوالی دامان قندار کشت شده است. کشاورزان از حاصلات امسال راضی هستند اما خواستار بازاریابی برای محصولات خود هستند. سولی بس چخواری و سر وکاجه د بازار رقم دی. بازار رقم دی کل پورتی کل کشتی. انو برای پورتی سواره کی کشتی پیدا نکی. دا کنداری پنبه ده شه پنبه هم ده شه صفا پنبه هم ده. باید یو سه نرخ ورته کشیر دی چې مثال د بزګرانو یو څه پشکې اوس هم د دې یو ښه بزګر واس پکې اخته یې 500 دی ته نور پاتېږي چې موږ حساب توکو موږ ته د ورځې 400 یا 300 پاتېږي ګره کاله یخونو بارانونو مثال پر ځان وړو هغه 500 د ورځې نه پاتېږي باید یو نرخ ورته کشیر چې هم د خارجي پنبې مخنیوی اوس هم دلیه د بزګرانو ته یو شی پاتې سي. پنبه تولید شده در قندهار ابتداً در شهرک صنعتی قندهار پرآوری شده و سپس از پروسس صادر می شود. محمد شاغا یک فابریکه پروسس پنبه در شهرک صنعتی قندهار دارد. او می گوید 80% پنبه تولید شده به پاکستان صادر می شود و متبقی برای مصارف مختلف در داخل کشور استفاده می شود. دغه پنبه د موږ د ایران څخه راوړو کندهار ته بیا د دې په کارخانه کې پروسسوو خام مواد د ایران څخه راوړو د دې موږ پروسسوو تقریبا د ورځې په جریان کې موږ د 11 چانه څخه ټول شنو پورې ماته کوو. فضلالله مدیر ترویج ریاست زراعت قندهار می گوید که پنبه در 700 هکتار از اراضی قندهار کشت می شود و سالانه تا 2700 متریک تن محصول می دهد. او می گوید که پنبه قندهار پس از هلمند در رتبه دوم قرار دارد. 103 هکتار پورې موږ ساحه لرو د کندهار په تقریبا 15 ولسوالیو کې دا کرل کېږي چې هغه دامان دی ډنډ دی ژړۍ ده بولدک دی او د هغه څخه وروسته شاول کوټ په ځینې داسې ولسوالیو کې چې هلته اوبه لږې ځکه ساحه پراخ ولري په هغو ولسوالیو کې د دې کرکیله ترسره کېږي او تقریبا که حاصل ته وګورو هغه د ارقامو د تخمیني ارقامو د لرلو څخه هغه تقریبا د 20000 څخه یا د 2.5 پورې موږ ټن حاصل لاسته راوړل. در چند سال گذشته کشت و تولید پنبه بار دیگر در هلمند و قندهار رو به افزایش هستند.